له ما یوه پوښتنه وسوه چې ولې د افغانانو په ژوند کې پرمختګ نه راځي او ولې افغانان په خپل ځان باندې متمرکز کیږي نه، ولې افغانان له سټرس او ژور خفګان سره مخامخ دي. زه فکر کوم دا څو لاملونه لري. یو لامل تر ټولو مهم دا دی چې مونږ هر څه لاشعوري کوو. څه چې روان دي زمونږ په ژوند کې فکر کوو چې دا زمونږ په واسطه نه کیږي. په دې پسې مونږ متوجه نه یو. مونږ که شعوري مخ ته لاړ شو، زمونږ هر فعل، خبرې، کردار او هر څه مو په شعوري مخ ته لاړ شي او فکر وکړو چې مونږ ولې کومه خبره کوو، مونږ څنګه مخ ته ځو، مونږ څنګه دغه پل اخلو، څنګه له چا سره کینو، ولې له چا سره ګورو. که په دغه باندې مونږ متمرکز شو، معمولا زمونږ فرضاً دغه اړیکې په خپله مدیریت نه کو، چا سره خبره وکړو، چا سره په کوم وخت کې وګورو. د دې ټولو مناسبتونو د ښه ترسره کولو لپاره که شعوراً مخ ته لاړ شو، نو زه فکر کوم ډېرې ستونزې په دې سره راکمېدلی شي. خو متاسفانه چې اوس مونږ په ناخودآګاه ډول باندې مخ ته ځو. هر څه چې روان دي مونږ وایو دا خدایي پیښې دي، هر څه را مخته کیږي دا د خدای لخوا به دا تقدیر دی. بالکل ځینې مسایل نه بلکې ټول زمونږ په ژوند کې څه پیښي هغه زمونږ د تقدیر مسله ده. ولې دلته د شعور او د لاشعور خبره ډیره مهمه ده. د ښه انسان، د متمدن انسان، د بریالي انسان ښه صفت همدا دی چې هغه په هر څه په خپله کوي، هر څه مسؤلیت اخلي.